ژوند په کولو ارڅي او دې ته په کتو هر ژوند په ثبتولو هم ارڅي. زما ملګري ما ته زیاتره وخت په رخصتیو کې د جالبو پیښو یا په کنسرتونو کې د خپلو بچو د جالبو کارونو کیسې کوي، یا راته د مشهورو خلکو سره د لیدلو کیسې کوي. زه ترې پوښتنه کوم عکس دې واخیست؟ زه غواړم عکس یې ووینم. هغه راته وویل بل ځای به یې واخلم. دا ځل مې د عکس اخیستو وخت پیدا نه کړ. یو عکس د زرو خبرو ارزښت لري. عکسونه د ژوند ښایسته شیبې او خاطرې ثبتوي او موږ کلونه وروسته بیا هغو شیبو ته ورتلی شو. زه چې ماشوم وم زما پلار به زموږ د کورنۍ ډېر عکسونه اخیستل. که به کورنۍ میله په که به یې نوی موټر واخیست یا که به ملګرو سره ناست و. زیاتره وخت به یې عکسونه اخیستل. زیاتره وخت به یې موږ ته ویل چې کامرې ته موسکی شي. زما به تادي شو ورته ویل به مې چې ژر ژر عکسونه واخله. ما به ورته ویل پلاره دومره ډېر عکسونه ولې اخلې؟ په دومره ډېرو عکسونو موږ څه کوو؟ خو اوس کلونه تېر شوي زه پوهېږم چې په دې عکسونو څه وکړم. دا ټول عکسونه په یو البوم کې ځای پر ځای شوي او زما د تېر ژوند یوه کیسه یې جوړه کړې ده. دا ما ته خپل تېر شوی ماشومتوب راکوي او زموږ کورنۍ ته بېرته هغو شیانو ته د لیدو یوه په زړه پورې لاره ورکوي چې زموږ ژوند کې ډېر ارزښت درلود. نو عکسونه ډېر اخلئ، د ژوند ښایسته شیبې ثبتوئ، د هغو شیانو عکسونه اخلئ چې تاسې خندوي او چړپي او ژوند چې کوم نعمتونه درکړي د هغوی درناوی وکړئ. موټر کې کامره ساتئ او سفر ته چې تلئ هم کامره ځان سره وړئ. له نن نه کلونه وروسته چې خپل البومونه وګورئ سخت خوند به درته درکړي.